بسم الله الرحمن الرحیم MCSE اتمه ویډیو تیر ورځ مو تاسو IP ادرس هم ویل IP مینینګ یعنی انټرنیټ پروتوکول ته ویل کیږي زده کولای هم نشي بیا چیغې وه یعنی انټرنیټ پروتوکول ته ویل کیږي د IP په واسطه څه کولی شو د IP په واسطه کمیونیکیشنز کنیکټیویټي کیبلز کمیونیکیشن IP ادرس IP موږ سره په دوه ډولونو باندې و یو چې د IP ورژن 4 او بل چې د IP ورژن 6 IP ورژن 4 څلور کورونه هر یو کور ته آکټیډ ویل څلور آکټیډ و هر یو آکټیټ کې 8 بیټس و ټوټل چې دی 32 بیټس و هر کور کې موږ د صفر نه والا تر 255 پورې IP اچولی شو هر یو کور چې یو بل نه جدا دي ترو ډاټ جدا دي په دې کې موږ سره کلاسز و کلاس A کلاس B کلاس C او D و E و په همدې طریقه هم پکې نیټورک و هم چې دی پکې یعنی هوست بیا هم په همدې طریقه ویله چې دا موږ سره چې دی شارټ دی نسبت چې دی د سکس نه دا لیمټ دی نسبت د سکس نه بیا مو تاسو کلاسونه هم ویله چې یوه کلاس هم ویله چې هغه کلاس A په نامه و کلاس A فارمیټ لکه داسې و چې یوه کور چې دی نیټورک و او درې کورونه چې دی موږ سره هوست و یعنی هم انګلیش و هم لمبر و هم بینریس خو بیا ما تاسو ته ویله چې د هر کلاس چې هغه کلاس A وي که کلاس B وي که کلاس C وي که کلاس D وي که کلاس E وي یعنی د هر کلاس چې وسي د هغه دغه نیټورک رینج چې موږ پیدا کوو د رومبی کور نه پیدا کېږي او رینج چې بیرته اچو په همدغه اول کور کې اچول کېږي او یوه کلاس چې د بل کلاس نه فرق کوي نو د نیټورک د رینجونو نه فرق یعنی کله چې مونږ کلاسیم پیدا کول نو فرست بیټ آف کړو ریمیننګ بیټونه پکې آن یعنی 255 نه مونږ 128 مینس کوله پاتې کېده مونږ سره 120 یعنی د صفر نه تر 120 خو صفر هم پکې مینس او 120 هم پکې مینس پرون مې ته ثبوت هم ښودلی یعنی اصلي رینج چې موږ سره د یو نه واله تر 116 پورې او څومره هوست موږ سره یعنی درې کورونه هوست یعنی 255 ضرب دی 255 15 زره 25 بیا ضرب دی 255 هماغه لمبر دی چې 1450 دیارلس 15 راځو اوس چې د اگزامپل په لوري ځو خیر دومره کمپیوټر خو نه جوړېږي ځکه چې که شپېته ظلم دا پاک راپاکې کو نه جوړېږي خو صرف ستاسو کنسپټ د هغې دپاره دا ما سره کمپیوټرز دی چې دغه کمپیوټر چې دی یا سویچ سره کنیکټ دی یا هب سره کنیکټ دی خو یو بل سره کنیکټ دی نو دا کمپیوټر یونس پیسیز دی راځو دلته چې دی د IP په لوري ځو که چیرې یوه کمپیوټر ته IP ادرس ورکو یوه کور ډاټ دویمه ډاټ دریمه ډاټ څلورمه څلور کورونه دي موږ سره اول کور څه دپاره و نیټورک درې کورونه یعنی هاست و په همدې طریقه هوست یعنی رینج چې موږ سره د یو نه واله مساوي دی تر 116 پورې ښه د دې رینج نه پکې څه شی واچو هر عدد چې ستا خوښه راځي ښه دا مهم نه دی چې ولا یو نه باید شروع شي خدای وکړي چې سل اچه 116 اچ هغه ستا کار دی خو بیا فکر دی وي چې بیا په ټولو کمپیوټرونو کې چې دا نیټورک پورشن دی باید سیم وسي دا بیا نور نه چینج کېږي یعنی نیټورک کن ناٹ بی چینجنګ و هوست کن بی چینجنګ پښتو کې دی وایي نیټورک چې دی نه چینج کېږي یوازې صرف او صرف هوست چینج کېږي
سل صحیح ده بلې ته چې ځو صفر بلې ته چې ځو صفر په همدې طریقه بلې ته چې ځو یعنی 1 شو یعنی دا اوس د یوې پیسې آی پی ادرس شو cell.0.0.1 یو بل طریقه درته وایم ډېر آسان طریقه یې نیټورک خو معلومداره شو دا خو په ټوله کې سیم به وي هوسټ لکه داسې فکر وکړه چې دا هاورز ده دا کوډ د هاور دپاره دی ښه هاور خو پېژنې که سات داسې شی ده موږ سره منټ ده او داسې شی ده دا سیکنډز دي ښه دا هاور مخکې ځي که منټ مخکې ځي او که سیکنډ مخکې ځي سیکنډ مخکې به ځي کله چې مکملیږي بیا به منټ چینج کوي بیا چې دی سیکنډ شروع کېږي فکر دې وي چې بیا سیکنډ شروع کېږي بیا چې سیکنډ کله مکمل شي بیا منټ چینج کوي بیا په همدې طریقه سیکنډ مخکې ځي منټ چینج کېږي سیکنډ مخکې ځي منټ چینج کېږي هو کله چې دا منټ او سیکنډ دواړه مکمل شي بیا څه چل کېږي هاور چینج کوي بیا چې دی که فکر دې وي منټ هم صفر کېږي سیکنډ بیا هم صفر کېږي بیا سیکنډ مخکې ځي بیا منټ چینج کوي هاور خو هماغسې پاتې کېږي هماغه شی دی اوس ګوره راځم دې بل پیسې ته راځم بل کمپیوټر ته ځو cell.0.0.2 بلې ته چې ځې cell.0.0.3 بلې ته چې ځې cell.0.0.0 شنو شارټکټ مې کړه اوس یو لیکې ولاګه چې تر سهاره پورې هم ختمې کړي بلې ته چې ځې cell دا مې لاس کړی ده زما بخیر ښه .0.0.0 بس 255 ډک شو ورېږه چې اذان وغه ښه کله چې مونږ بلې ته لاړ شو څه به کوو cell.0. سیکنډ خو مکمل دی که نه منټ څه شی شو یو بیا سیکنډ صفر یعنی بیا به شروع یې واخلې cell.0.0.1 په همدې طریقه cell.0.1.2 cell.0.1. بس سل شو او بیا cell.0.1. بیا 255 شو بیا به سیکنډ بیا به لاړ شي 100.0.2.0 بیا به شروع واخلي خو څه راځي دواړه به مکمل کو 100.0.255.255 ګوره دوه کورونه مکمل شو منټ او سیکنډز اوس به ځو چېرته 100. هاورز څخه 1.0.0 بیا به شروع والی بیا په همدې طریقه cell.1.0.1 cell.1.0.255 بیا cell.1.1.0 څوک به چې پوه نه پوه سئ ټول آخري څه راځي شارټکټ نور 100.255.255 که چیرې ته راشې او بل پیسې ته تو آی پي ورکړه چې ورېږه سل نه بعد یو سل یو راځي نه دا مهم نه ده خدای وکړي چې هر څه چې خو په رنج کې اوسي .0.0.1 لکه بل د شروع کو بل نیټورک د واغسه کلاسه مربوطه نو فکر د اوس وسی چې دا دواړه یو بل سره کار نه کوي د دپاره به ته څه شی کوې سیسکو راوټر به لګه د دوه مختلفو کلاسونو د دوه مختلفو نیټورکونو د کنې کولو دپاره مونږ سیسکو راوټر سیکو چې په رنج کې در سره اوسي او که په رنج کې در سره ونه اوسي چې نیټورک پورشن چینج شو نو بیا مجبوري سیسکو راوټر ولګي وایي که د چا څه مشکل وي وایي کلاس بي ته ځو بیا نشته دی پوه یاستئ دا شیان به زده کوې ولې هلته سبنټینګ ویلسم افیلسم سیسیانی کې چې دی هغه هلکانو سیسیانی کې چې دی همداسې آی پي ادرس یې په رشخند یې هغه کول او سبنټینګ ته چې راغلی خوله یې داسې کوله او د سر را باندې آی پي ادرس شروع کړو دا د ډېر فکر اوسي چې آی پي ادرس درته زده نه وي مس ام سی سي کولی نه شي سیسیانی خو پرېږده هېڅ خبره هم نشته ده نیټورک وی یو واچوه دوه واچوه درې واچوه څلور واچوه هر یو عدد چې د ستا خوښه راځي څنګه چینج وي
نه خو نتورک خو مونږ ویل کنه تغییرات خو نه ورکو کنه چې هغه وی لکه هوست وی هغه خو نتورک وی کنه بیا خو نتورکونه چینج کیږي کنه هوست چې چینج وی پروا نه کوي خو نتورک به ته سیم ساتي ګوره په انګلیسي کې مونږ څه وایو نتورک کن ناٹ بی چینجینګ هوست کن بی چینجینګ پوهیږي کنه وی نتورک نه چینج کیږي هوست چینج کیږي نتورک چینج نه میشه هوست چینج میشه په شهید ته ویم او خو سویچ خو سمونږ د خپل اداره لکه سویچ نه د خپل اداره داخلي سیستمز کاغه سویچ وی کاغه وایرلیس وی کاغه سیستم وی چې داخلي سیستم تو شیرینګ ریسورس کې نتورک به سم ساتي هوست به ډیفنس ساتي ولې نتورک داسې شو چې ته داسې فکر وکړه چې ستا تخلص ده تخلص څوک نه چینج کوي قمقلان دي څوک دل سوزک دی او څوک چې د یو رشخند او بل رشخند خو اصلي تخلص د چې څه شی دی هغه نه چینج کیږي او دا ستا د کور دا څومره ورونه او دا شان دي دا خو به مونږ چینج کوو کنه ټول ته خو یو نوم نشو ورکول نتورک نه چینج کیږي یوازې صرف او صرف اوس چینج کیږي پوه یاستئ ها کلاس بي په لوري ځو کلاس بي ته چې سیم وایو چې هغه شي ها چیرې ټیب بټن what is class C network وبخي B ها format of class B څه شی ده یو نتورک دویم نتورک ګوره کلاس B کې دوه نتورک شو او دوه څه شی شو هوست شو څومره چې کلاسونه مخکې ځي نتورک زیاتېږي هوست کمیږي ها بل فارمیټ اته صفر او بیا صفر بل فارمیټ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته په همدې طریقه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه او اته زیات او کم پروا نه کوي مقصد خو اته ته دانې پوره یې بل شی موږ سره how to find اما پرونه خبره ده how to find class B network range څه وکړو first bit is on ګوره first bit هم بیرته on پرونم آف کړو ولې هغه کلاس او دا کلاس B د first bit به بیرته on کې and first bit is on second bit is off خو remaining bit ولې دې نه بعد نور بیټونه نشته ده bit or on یعنی څه چل شوی یوه بیټ ټیب بټن دویم بیټ درې څلور پنځه شپږ اووه او اته یو سل اته ویشت څلور شپېته دوه دېرش شپاړس اته څلور دوه یو ها ټوټل که ټولې جمع کو څو راځي 255 مینس د څو څلور شپېته سیکنډ بیټس مساوي د یو سل یو نوي خو هغه بل کلاس تاله معلوم وي هغه بل کلاس و پورې و ویشه پورې هغه صحیح ده چې دوه مینس شوي دي خو اصلي یو سل ویشه و یعنې د دې رینج څو راغله رینج آف کلاس بي یو سل اته ویشت نه واله up to تر یو سل یو نوي پورې شو ها هوست رینج څو دانې دي موږ سره دوه 255 ضرب دی 255 هماغه پنځه شپېته زره او پنځه ویشت چې ساوه سوی ونه اوس مشکل سوال ګوش دې کې کوم سوال ووایي رینج هم د کوم کور نم پیدا کړ رینج نتورک کوم یو کور نه دغه رومبی کور نه او رینج چې بیرته اچو په همدغه رومبی کې اچو یوه کلاس چې د بل کلاس نه فرق کوي نو د څه نه فرق کوي موږ سره د رینجونو نه کلاسس رینج نه زو د اگزامپل په لوري ځو پوه یاستئ په دې اگزامپل ته ځو هماغه کمپیوټر یې بیرته الو اوس نور اسانېږي هماغه یو کلاس چې دی لږ جنجالي وي ښه اوله نتورک اول کور نتورک ډاټ دویم کور اوهو بل شی راغله خاص شپ مې نیولی
دویم کور ډاټ دریم کور ډاټ دا د شو څلورم کورس اول کور نیټورک هغه رینج د 128 نه واله تر 191 پورې د دویم کور دپاره خو موږ کوم رینج هم پیدا نه کړو آیانا کمپنی آی پی چا ویستله قبل لکه مثال ده دا موبایل چا ویستله سامسنګ خو یو کس به وي که نه دا کمپیوټر چا ویستله یو کس به وي دا پکې چا ویستله یو کس به وي په همدې طریقه چې دی دغه لباس چې دی یو کس به وي هر څه چې نظر وکړو نو آی پی هم خو به څوک وي چې دا ویستلی دی که نه آی پی مونږ ته چا ویستله آی ان ټي اف کمپنی آی ان ټي اف انټرنیټ انجینیر ټاسک فورس دا تشریح راځي آی ان ټي اف دلته خالی ته شارټ غوندې خبرې کوم که څوک دنده پوښتنه کوي چې آی پی چا ویستله آی ان ټي اف کمپنی دغه آی پی چې دی بیا آی ان ټي اف راواغستو او خرڅ که په چا باندې په آیانا کمپنیز آیانا جدا کمپنیز ده اوس دا ټول دنیا ته چې آی پی ورکوي دا څوک ورکوي دا آیانا کمپنیز ده آیانا چې دی بیا آی پی خرڅوي په چا باندې په آی اس پی باندې انټرنیټ سرویس پرووایډرز آی اس پی چې دی دا نټ په چا باندې خرڅوي دا آی پی دا په موتا کسټمرو باندې خرڅوي خو دغه آیانا کمپنیز ولې آیانا چې دی آی ان ټي اف نه واغسته آیانا کمپنی وایي که ته کلاس بي استعمالی کلاس بي د دې پرایویټ آی پیانې چې دي پرایویټ آی پیانې د 1400 نه به ښکته نه ځي او د 1.30 نه به څه کېږي یعنې پورته به نه ځي ولې د 1400 نه ښکته د 1.30 نه پورته هغه غونډه پابلیک آی پیانې دي چې دا ویب سایټونه پکې نشر شوي دي ګوره د هر ویب سایټ چې نشر د دې شاته خو یو آی پي کار کوي که نه دومره خو پوهنتون کې هم به ویلی یعنې مخکې زموږ هم لیکچر راځي په نامه د ویب سرور څنګه کولی شو د سرور نه ویب سایټ نشر کړو خو ویب سایټ چې موږ نشر کوو ترو یو آی پي نشر کوو بیا وروسته چې د هغه موږ ترو نیم چینج کوو لکه ډي ان اس سرورز یعنې موږ سره چې دی آیانا وایي که کلاس بي استعمالی پیریان راغلي کلاس بي چې استعمالی د 1400 نه به ښکته نه ځي او د 1.30 نه به څه کېږي یعنې پورته به نه ځي او دا نور چې دی مونږ سره دا هوز دی دا دیم هوز دی دا دویم کور کې اول کې نه اول کور خو مونږ د رینج نم پیدا کړ صحیح بل چې دی مونږ سره دا بل دیم چې دی هوز دی که نه ښه دا څه شی دی د 0 نه واله تر 255 شو 255 دغه دی لږ زر به یې دې خوا لږ مخکې غوندې کوم بیا چې دی د 0 نه واله تر 100 پورې بیا هم 255 یعنی دا دوه مونږ سره چې دی هوز ده په دې کې چې دی هاورز د لارو ختم شو په دې کې چې دی صرف منټ او سکنډ پاتې شو څوک به یې چې پوه نه وي ښه که چیرې زه آی پي ادرس ورکړم آی پي ښه څه شی واچو د 123 نه واله تر 191 پورې 150 صحیح ده رینج کې خو راځي ښه 1400 نه تر 1.30 پورې 14 هم پکې انکلوډ ده 1.30 هم پکې انکلوډ ده خو د دې په منځ کې خو بیخي ده نه شلکه ها بل شی ده مونږ سره منټ 0 او سکنډ څه شی هم چې ده وانس بلې ته چې ځې 150 څه شو 50 دغه ده شل او بل ما چې ته کلیک کو چې ته لارې خدای دې کړی 150 ډاټ شل ډاټ 0 او ډاټ څه شی مونږ سره دوه اوس خو دومره پوهېږئ شارټکټ به یې کو 150 نه ښکاري مره ګورو 150 ډاټ شل ډاټ 0 ډاټ 255 شونو بیا به څه چالو کې 150 ډاټ شل ډاټ یو او بیا څه شی 0 ګوره زه تاسو ته چې دی ترتیب باندې زما 1 2 3 4 5 دا مهم نه ده ډایرکټ شروع واله 150 شل 0 یا 0 نه لس او شل خو فکر دی وي چې یو ځل د کوم پیسي ته آی پي اسان کړی هغه آی پي بیا به نه اسان کوي ولې کلوژن منځته راځي په کور کې دوه ورونو ته سیم نوم ورکولی شي برادر نه دا هم خو کور دی که نه دوه کسانو ته ته څنګه سیم آی پي ورکوې
غږ په یو به کې او دواړه به پاسېږي یعنې دواړه په ګډا کېږي ښه کله چې مونږ دا مکمل شي بیا به څه کوو 150 ډاټ شل څه شو شل دغه دی بیا دا هم 255 او دا هم څه شو 255 که ته راځې دا 160 کې هماغه شل نیسې هماغه صفر هماغه یو یا که چیرې ته راځې هم دا 150 صحیح دی شل نه 25 ډاټ صفر ډاټ یو نو فکر دې وسي چې ډېر فکر دې وسي چې یا دې نیټورک کې چینجز راشي یا په دې نیټورک کې خو نیټورک کور کې که چینجز راغله بیا په خوشحاله سره چې دی څه به کې سسکو راوټر به لګیا سرور مرور دې دپاره په کار نه راځي راوټر به خالي لګیا راوټر سرور جدا شی دی او راوټر جدا شی دی هغه د مختلف د نیټورکونو د کنې کولو دپاره سرور خو صرف نیکس او فنش ده هغه سرویسس ورکوي دوه نیټورکونه یعنی مختلف نیټورکونه سرور نشي کنې کولی ښه هغه به راوټر کنې کوي مشکل وي سوال کوشنس وي پوه یاستئ کلاسیم به ووایو په خیر بیا هغې نه بعد چې دی لار به شو نو زو چیرې کلاسي ته واټ از کلاس سی فارمیٹ آف کلاس سی څه شی دی موږ سره نیټورک په همدې طریقه نیټورک په همدې طریقه نیټورک په همدې طریقه هاست اته او په همدې طریقه صفر سات خبینری موړي کو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته په همدې طریقه چېرته تختې دی یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته په همدې طریقه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه او اته how to find class C network range دې دپاره به څه شی کوم زه ستا نه پوښتنه کوم برادره چې غلی ناست یو دې کې به څه شی کوم ووایه نقل انکو که نه بے شکه دی فرست بیٹ first and second bit is of کو بھئی first and second bit is on bit is off remaining bit are on first on second on دریم پکې آف لمبر دی که نه بس دریم آف او نو ټول آن دا خبره هم ښه خبره کوي دا به ځینې ټایم قمقلان ښه خبرې کوي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته ګپ لګو چې خفه نه شي یو سل اته ویشت خدای دې خفه شوی خو نه چېرته ولګول ګپ مو لګول ټول چې دی ګنس ناست دی مر ښه شپاړس بیا رشقې نه پیدا کېږي نه وخت دیک نه وخت کېږي ته څلور څو شو درې د جواب کوي او بیا دوه او بیا چې دی یو ښه 255 نه مینس د څو کو برادره ته پرېږده 20 مینس څو 20 مینس مساوي کېږي ګیره کلاس مو وګورو څو راځي 223 ښه هغه رنج څومره پورې و ته پرېږدی شلو نه شروع ښه رینج آف کلاس پرې چې دا خپله وایي کنه دا څه دپاره هغه درس دپاره نه دی راغلی هغه چې دی ټول داسې ګنز داسې ځان کوي نور خو نه کوي 192 نه واله تر 223 پورې ونه دی ویله تر اوسه پورې هم که نه تر اوسه پورې هم نه دی ویلی رینج هوس رینج څومره دی یوه کوډ نه صرف نیټورک دی هغه هوس د څه شی ده موږ سره 255 څوک وایي چې نه پوهېږي
ټول هماغه فارموله ده نور پکې څه نشته صرف چې د یو عدد پکې کمیږي او زیاتېږي نور هېڅ خبره نشته هغه 128 نواله تر 191 پورې خو صرف 255 ولې څومره چې کلاسز مخکې کېږي نیټورک زیاتېږي هوس کمیږي چې هوس کم شي نو پوه شه چې دا ختم شي څنګه نیټورک شو دغه دی که نه فرست بیٹ سیکنډ بیٹ آن تھرڈ بیٹ آف ریمیننگ بیٹ آر آن زمان هم ګن سئ پوه یاستئ ګوره دا شیان کتابچه کې به رسه په دې ویډیو باندې یوازې فوکس مه کوه ویډیو یو ورځ د درنه ډیلیټ کېږي خو ولې هغه کړی دی نور پسې خو نه پوهېږي کتابچه کې ورسوه راځو که نه هغې له هم راځو تا پوښتنه وکړو ښه راځو هر یو دپاره خپله عیانه کمپني پالیسي دی ښه عیانه کمپنیز اول کور صحیح ده که نه ډاټ دویم کور ډاټ دریم کور ډاټ څلورم کورس اول کورس څه شی و نیټورک رنج څومره و د 192 نواله تر 223 پورې و دا دویم کور دا د چا له خوا نه دي عیانه آی پی ادرسو باندې چې پالیسي لګولې هغه عیانه کمپنیز لګولې دي څه شی ده موږ سره صرف یوازې 108 دا پرایویټ آی پی یانې دي ښه دریم کور دا هم عیانه کمپنیز دي عیانه کمپنیز دي خو دا دی غوندې ظلم نه ده د 0 نواله تر 255 پورې 4 عدد د خوښه راځي دریم کور دا چې دی هوز دی دا بیا څو دي موږ سره د 0 نواله تر هماغه غوندې 255 پورې ښه راځم عدلې د رنج نه څه شی واچو زیاتره خلک چې وګوري دا 192 ډېر استعمالوي پروانه کې موږ به 200 کو چینج به 200 ډاټ دا خو فکس ده کزره د خوي او کزره د بدوي دا خو باچه بیا ډاټ ښه د 0 نواله تر 255 پورې سل صحیح ده سل دا فکس ده او پرایویټ نشته بس هم دا یو دانه دی بګي ولې دی نور کې خودشته کنه دا بل نیټورک کې دشته 0 نه 255 پورې سل می واو صحیح ده قابل ته چې زو هوز ده کنه هغه وانس آخري سره راځي چې معامله یې پاک شي 200 ډاټ 138 ډاټ سل ډاټ 255 کچیر راغلی 210 ده که 210 138 دا خو نه چینج کېږي هېڅ کله ډاټ هماغه سل د واغسته 1 د واغسته یا هماغه 200 138 او څه شی 110 لکه په دې نیټورک کې چینجز کو وانس نو فکر دې وسی چې دې نیټورک کې چینجز راشي یا په دې کور کې چینجز یا په دې کور کې ته چینجز وکې نو د دې د کنیکټ لپاره موږ څه شی کوو سچ کو راوټر لګو نن سبا د دنیا ډیوایسز چې تاسو ګورئ دنیا ډیوایسز ټول کې چې دغه کلاسي هغه ده رنج اچول شوی هر یو کې ګوره دا 138 په کې فلکس وي کا اکسس 5 سیټ اپ ته ځي کا مایکروټک سیټ اپ ته ځي کا یوبنټي سیټ اپ ته ځي کا د هر یو سیټ اپ ته ځي د ټول چې 138 دی په زیاترو کې چې دی بیا دغه دریم کوډ چې دی اکثریتو کې چې دی 0 وي اکثریتو کې چې دی 1 وي خو پروا نه کې خو سم نیټورک دی سوال کوېشنز پوښتنه راځو هغې موضوع ته ځو ولې زمونږ موضوع پاتې دی پرایویټ څه شی دی پبلیک څه شی دی بیا هغې نه بعد د هغې نه مخکې چې زمونږ چې دی دغه 3 کمپنیانې تشریح کېږي بیا ورپسې پرایویټ او پبلیکس دی بیا هغې نه بعد اساین کولو طریقې ته ځو اوس که دلته مونږ هغه هم ډسکس کو دا هم کو بیا درس چې دی زیاتېږي نو بیا کنسپټونه هم بل خوا ته ځي